څه بې عنوانه زندګي تېره کړه. ښکاري جوړ ما څه بې عنوانه زندګي تېره کړه او ځکه مې ډکه د ارمانه زندګي تېره کړه. ښکاري جوړ ما څه بې عنوانه زندګي تېره کړه او ځکه مې ډکه د ارمانه زندګي تېره کړه. او حیران حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پېژنې. حیران حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پېژنې. ته څه وې ما بغیر له تا نه زندګي تېره کړه. السلام علیکم ملګرو، عزیر حیون یم. پروګرام د ځمکې ستوري دی. پروګرام د ځمکې ستوري نن تاسو له یو داسې ستوري را پیدا کړی دی. هېڅ تعارف کولو محتاج نه دی. د ملګرو غوښتنه وه. د بصر صاحب کلامونه خو موږ سره په میډیا کې پراته وو، خو چونکې مینوالو به دا غوښتنه کوله چې د بصر صاحب سره بل پروګرام وکړي، نو نن بیا راغلي یو د بصر صاحب خواله. پروګرام د ځمکې ستوري کې به یو ځل بیا بصر صاحب خپل درانه کلامونه وایي. بصر صاحب پروګرام کې راته هرکلی وایي. په خیر علي. خیر دې وي عزیر حیون صاحب او جنید، ستاسو دواړو ډېره مننه کوم او ستاسو د ځمکې ستوري ډېر ښه روان دی او ډېره ستاینه کوم. ډېره مهرباني. بصر صاحب د ملګري تاسو ډېر خوښوي که نه؟ نو ملګرو غوښتنه وه چې د بصر صاحب نه بل کلام ریکارډ کړي، نو څه به وایې دې مینوالو ته؟ او زیر د ټول نه مخکې خو زه دا وایم چې شکریه ادا کړم، نو څومره ادا کړم نه پوهېږم. د خپلو مینوالو چې ما سره په فیسبوک باندې یا په ټلیفون باندې کومه رابطه ده د دې ملګرو او هغې چې کوم اظهار کوي، نو ته یقین وکړه زه هغه اظهار ډېر زیات پریشانه کړی مې چې د دې خلکو مینه او دومره حد نه زیاته مینه. جی بالکل. نو زیر داسې ده چې زه د دې شکریه ادا کوم او دې ته به زه د غزل یو څو شعر ووایم جی ارشاد، او یو نظم جی چې ډېر وخت پس را یادېږي. جی جی هغې نه مخکې یو ډېر زوړ چې ډېر پخوا مې یو غزل لیکلی و جی جی چې د چا بلا ده که په ما شوې دا ستا بلا ده. واه. د چا بلا ده که په ما شوې دا ستا بلا ده او په نیمه شپه مې چې ماتوي ورسره ستا سلا ده. واه. ته ببر روزي شونډې کوزي ببر سر لیونه دا میرات مړې مې چې زړه خوري ګوره څنګ په خوله ده. واه واه ډېر ښه جي. دا کنډ کپر زیرو زبر زړه به سر څنګه راغونډ کي. دا کنډ کپر زیرو زبر زړه به سر څنګه راغونډ کي. ستا مشغوله ده پې زما خونه تالا والا. واه ډېر ښه سره، ډېر ښه ډېر ښه جي. نو یو نظم دی جی ارشاد. بنجاري. جی جی اوس خو بنجاري کلي ته نه راځي. د چا په یو اواز چې به وتره شوم منډې به مې وکړې تر کوڅې پورې. ورکې نیم که خوب به مې پټ پټ کته مخ به مې په یو دروازه کېښودو هم به په کونجۍ پورې ځوړنده شوم. هغه به دروازې سره جوخت ودرېدو، سایکل به یې دیوال ته اډانه کړلو، د سر نه به یې برګ رومال را پرانیستو، د مخ نه به یې زر زر خولې وچیکې، سایکل به یې دیوال ته اډانه کړلو، د مخ نه به یې زر زر خولې وچیکې. وبه یې ویل چې تا رانه بنګړي غوښتي، تا پرې پرې دوه میخه کې غوښتي. ما به نیمه ګوته خوله کې ونیو او زړه به مې ښه کلک کو. ما به وویل چې ای منجاري څومره ورځې پس راغی، زه خو دې د ژوند د کاره ویستی یم. چېرته چې کوڅه کې څوک اواز وکړي، یا وي کباړي او یا باغوان وي څوک، زه په کور کې سمه په ترپه کوشم. ځان تر دروازې پورې راورسوم، واپس په ستړو ستړو قدمونو شم، خښې په دیوال دواړه څنګلې کم، سر پې باندې کېږدم او ښه وژاړم. ځان ته په سلګو په خیرو شم، ویمه چې بنګړي دې په بلا پسې او سره شنه میخکي دې په بلا پسې. اوس په آینه کې ځان ته نه ګورم، اوس په طبخي کې د مخ سره ګورم. زړه کې ویم چې ځان رانه ورک شوی دی، خپل نظر کې ځان راته سپک شوی دی. نو ای منجاري خدای دپاره مه کوه، نور به مې دا زړه در پسې پړک وشوي. زه په میخه کې یو پیوي څه کوم، زه په نوک پالش او رنجو څه کوم. نو ما ته مې بې په بدو ردو شي، سر شي په خیرو په ګډو وډو شي، چې ستا لارې سارم کوټې ته وخېجم، چې ستا لارې سارم کوټې ته وخېجم، یا چېرته به سر نه ستا تپوس وکړم چې نن دې منجاري چېرته لیدلی دی. نو نن دې منجاري
چېرته لیدلی دی ډېر ښه ډېر ښه ډېر جی، ښه بس ډېر ښه ډېر جی. ښه